أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قرآن پاک دا اللہ تعالی کلام دے، دا اللہ تعالی کتاب دے، او پا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے دا وحی پا ذریعہ باندے نازل شوے دے. دے وجنا دا وحی پا بارکے یو سو خبرے ضروری جگہ یادی شی. ہر مسلمان پدے بانی پوئے گی کہ انسان دے دنیا تا راغل دے نو دا جنگ او مرگ ٹول آزمائش او امتحان دے. دی دنیا تا دا انسان راتگ برائے امتحان، بیا پدے دنیا کے پدے انسان باندے سو ذموارے او فرائض راضی. دے بدا خپل فرائض او دا خپل ڈیوٹی اکی نو دا تمام کائنات دا دے انسان خدمتگار دی. دے وجنا پا دنیا کے دراتلو نا پس دا انسان دا پارا دعا خبر ضروری دی. دو خبر دو کارونا دے انسان دا پارا ضروری دی. اول دا خبر چے دا انسان دا دے تمام کائنات نا او سو سیزونا چے دے کائنات کے پیدا دی دا دینا پا صحیح طریقہ باندے کار واخلی پیدا واخلی. اور دویم خبر دا چے دا کائنات کے دا تمام مخلوقات با پا کم طریقہ استعمال کے کہ خالق دا کائنات پا کے درن رضا و خوشحالی. نو دا دے دو خبرو دا پارا دا علم ضرورت دے. ترکمی چی یو انسان تا دا خبر نی معلومات چی دا کائنات سشے دے، دا دے حقیقت سشے دے، او دا دے خواص خاصیتون و پیدے سری، نو تر اغی پورے دا انسان دا دے دنیا دا دے مخلوقات و نا پیدا نشی اغشتے. دے مدا خبر چی نی معلوم شوی چی اللہ پا کم خبر رضا کیگی، کم کارون خوخ دی چی اغا اکما، کم بانی خفا کیگی، کم نا خوخ دی چی داغی نزانو ساتم. نو اللہ پاک دا انسان پیدا کولو نا پسو دی انسان لا دا علم درے لارے پیدا کری دی کہ پدغ دریو لارو باندے دتا علم حاصلی دی کہ دے با سرنگ دا کائنات استعمال کی اور سرنگ اللہ برضا پاتشی. نو دا علم لارے دری دی. اول حواس خمسہ پدے انسان کے اللہ پاک پنزو قوتنا پیدا کری دی. انسان لے سترگی ورکڑی دی نو پدے سترگو دے لیدل کئی. نمبر 2 دلے غوگونو ورکڑی دی پدے غوگونو اوریدل کئی.
او خلی ورکړی د په دې خوله کې ژبو نورو پرزي دي چې په هغې دې خوند معلوموي، ذائقه. او لاس او خپې یې ولې ورکړي دي چې په دې باندې دې یخ ګرم اوار زیګ سخت او نرم دا معلومول کوي. پوزه ورکړی ده، په دې پوزه باندې دې خوشبو او بدبو محسوسوي. نو دا پنځه شو، دې ته وایي حواس خمسه، پنځه حسونه. په دې معلومات کېږي. یو د علم لاره حواس خمسه، دویمه د علم لاره عقل دی، او دریمه د علم لار وحی ده. نو انسان ډېرې خبرې د حواسو په ذریعه باندې معلوموي، او ډېرې خبرې د عقل په ذریعه باندې معلوموي، او کمې خبرې چې په حواسو او په عقل نه معلومیږي د هغې لپاره د وحی ضرورت دی. او بیا دا درې لارې د علم دا په ترتیب باندې دي، د هر یو لپاره خاص حد او یو مخصوص داړی کار دی چې د هغې نه مخکې بیا دې کار نه کوي. نو کم څیزونه چې په حواس خمسو معلومیږي نو هغه صرف په عقل بیا نه معلومیږي. مثال په طور باندې دیوال ته دې وکتل نو په سترګو دې معلومه کړله چې د دې دیوال رنګ سپین دی، دې له رنګ ورکړی دی او سپین رنګ یې ورکړی دی. نو که ته سترګې پټې کړې نو په عقل نشي معلومولی چې د دیوال رنګ سپین دی. که سترګې دې پټې کړې نو دا په عقل نه معلومیږي چې دیوال سپین دی او که تور دی. دارنګې دا کم څیزونه چې په عقل باندې معلومیږي نو هغه صرف په حواس خمسو نه معلومیږي. مثال په طور ته په سترګو ګورې، دیوال ته دې وکتل نو په سترګو دې په لاس کې به وکته چې اوار دی او که نه دی. نو د سترګو او د لاسو د دې قوت نه معلومیږي چې دا دیوال به چا انسان جوړ کړي. دا په عقل معلومیږي چې دا دیوال په خپله نه دی جوړ، دا چا جوړ کړی دی، ګلکار مزدور پې کار کړی دی. نو په حواسو دا نه معلومیږي چې د دې دیوال جوړونکی شته، دا په عقل دی معلوم کړ. نو حواس خمسه چې تر کومې پورې کار کوي نو هغه ځای کې عقل کار نه کوي، او چې کوم ځای حواس خمسه برک ولګوي نو د هغه ځای نه عقل رفتار شروع کړي. بیا د عقل رهنمایي محدود ده، یو ځای کې به عقل هم برک ولګوي مخکې به کار نه کوي. نو بیا د درېمې لارې د علم ضرورت پیښېږي. مثال په طور د جومات دا آبادي د ډېره خشته ده، په سترګو دې ولیدله او لاس دې پې ووو، نو په عقل دې معلومه که چې دا ګلکار او مزدور او ترکان او قسم قسم خلک په دې کې لګېدلي دا جومات یې جوړ کړی دی. نو ستا حواس خمسو او عقل تر دې پورې کار وکړه، اوس دا به څرنګ استعمالیږي، په کومه طریقه به دا آبادي استعمالیږي چې الله پکې رضا شي، په کومه طریقه به نه استعمالی الله ناراضه کېږي. دې ځای کې د عقل کار نه کوي. بعضې بنده به وایي چې زه سنې مهال په کړه کې ډېرې پیسې ورکوي، خلک به راځي او پیسې ورکوي، دا عقل بېکاره دی.
نو دا وحی په ذریعه معلومیږي چې دا جماعت دی، دا د خدای کور دی، دا به پاک ساتي، دې کې به عبادت کې الله به خوشحالي. نو کوم ځای کې چې عقل برک ولګاو نو د عقل نه مخکې د انسان د علم لپاره چې د کومې خبرې ضرورت دی، د انسان د سوالاتو جوابات چې انسان ته ښیي، نو هغې دپاره چې کومه ذریعه الله مقرر کړې ده هغې ذریعې ته وحی وایي. او بیا د دغې طریقې لپاره الله په خپلو بندیانو کې ښکلې ښکلې بندیان منتخب کړل، مقرر یې کړل، هغې ته پیغمبران وایي. او دغې پیغمبرانو ته الله خپل کلام نازل کړي، دغې کلام ته وحی وایي. بیا وحی په مختلفو طریقو باندې پیغمبر علیہ السلام ته راتله. حدیث مبارک کی راغلی وی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی حارث ابن حشام رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کو وی پتا وحی څنګه نازلېږي. وی پیغمبر علیہ السلام کو فرمایل چې کله خو ما ته د جرس په شان ته آواز اوریدی شي، د جرس پشان آواز، او د وحی دا صورت او دا طریقه زما دپاره د ټولو نه سخته او ګرانه ده چې کله دا سلسله ختمه شي نو په دغې آواز کې چې ما ته څه ویلي شوي وي ما ته یاد شي، او کله کله فرشته زما مخې ته د یو انسان په شکل کې راشي. دا دویمه طریقه شده. دې حدیث مبارک کې د وحی آواز د جرس د آواز سره مشابه کړی دی. نو د دې دا مطلب دی چې د وحی آواز د جرس د آواز په شان مسلسل وي، منځ کې کټ کېږي نه. دویم وجه دا ده چې د جرس آواز چې دا غږیږي نو د آواز اړخ نه معلومیږي چې دا د کوم اړخ آواز را روان دی. نو کلام الهی کې دا خصوصیت دی چې د دې جهت نه دی معلوم، طرف نه دی معلوم چې د کوم اړخ آواز راځي، بلکې د هر طرف نه آواز را رواني. نو د دې کیفیت په دې ارسو پوهیږي نه چې پوهیږي په نو پیغمبر علیه السلام د پوهې دپاره وفرمایل چې د جرس د آواز په شان کې ما ته آواز کېږي. او دا طریقه د وحی پیغمبر علیه السلام باندې به ډېره ګرانه وه. عایشه بیبي فرمایي وایي په سخت ژمي کې په پیغمبر علیه السلام داسې وحی نازلېدلو وخت کې به خولې به پرې راغللې، چې کله به د وحی سلسله ختمه شوله پیغمبر علیه السلام به د خولو نه جب جب، او کله کله د وحی نازلېدلو په دې طریقه کې ساه به بندېده را بندېده، او مخ مبارک رنگ به بدل شو، د قجرو لخته چې اوچه شي څنګه زیړه شي دقسې زیړوالی به م راغی، او دا غاښونه به یو بل پورې ګړبېدل، ګلګوزې به راللې، او خولې به دومره وې چې داسې غټې غټې قطرې ساز کې خولې به تتلل. د وحی دا کیفیت بعضې وخت کې به دومره سخت و چې که پیغمبر علیه السلام په څاروي سور و که په اوښه سور دی نو د بوج د لاسه به دا اوښه کېناستله، او یو ځل پیغمبر علیه السلام خپل سر مبارک د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په پتون باندې ایښی و ملاستو، او دغه وخت کې
وحی نازلیدل شروع شو. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی زما پا پتن دومر وزن راغی چی ماوی چی قریبا دا چی پتن با مات شی. کل کل دا وحی دا آواز خواہ کی نور و کسانو با هم محسوسو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام بانے چی کلا وحی نازلیدلا نو مخ مبارک سر زنی ازدیو ما دا شاتو دا مچو بنگار غند میں اوریدو خواکم دا آواز اوریدو شو خو بل سوک با پی پویدل نا. دے طریقہ کے بچا سوک لیدل نا کہ جبرائیل علیہ السلام راغل دے پیغمبر علیہ السلام تا وحی کی جبرائیل چالی دنا خو کل کل بدا شو کہ جبرائیل با انسانی شکل کے راغے نو اس انسانی شکل کے راغل کل با ناشنا شکل کے راغے چابم نتیجند. حدیث جبریل دا احادیث پا کتابونو کی یو مشہور حدیث دی. جبرائیل علیہ السلام دا یو ناشنا میلما پا شکل کے راغے تک سپین جامع اغسطے تک تور ویختے پاک صاف راغ پیغمبر علیہ السلام سرکے ناستا لکہ من چی دا اتحیات پا شکل کینو دقا سی جخت کے ناستا. راوی وی من نپی جندو یہ پیغمبر علیہ السلام نے سو تپوسنا اکرل اور پیغمبر علیہ السلام جواب ورکا اور دا ہر جواب تبے تاریخ دیا ہوئے وی من حیران شو چھ سوالم پخپل کے پا جواب باندے تصدیقم کے چی رشتیا دے ہوئے. بیا رخصت شو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی دیر وقت تیشنی پیغمبر علیہ السلام مانا تپوسو کچے دا سائل دے اوپے جند میں چاہ اللہ و رسول خپی گی وی دا جبرائیلو تاسو تے دن ستاسو خو. نو دے حدیث مبارک کے جبرائیل علیہ السلام یو ناشنا شکل کے راغی چام نہ پیجند پیغمبر علیہ السلام خبر ورک چ دا جبرائیل او کل کل وا اشنا شکل کے راغی. دحیت الکلبی یو صحابی دی دیر خشتاو دے چ با پیغمبر علیہ السلام لراتا نو دا ترخ پا جیب کے بے قجوری روڑی وی نو دا پیغمبر علیہ السلام نصیب رانل اگر پا قجور عدد کریو اگر بوتے کاجی قجوری رانو دا بدا ترخ دا جیب قجوری رویستے و ما شمانو دا بے ورکولی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تا کلا باغویم پا جیب کے لاسو تم با قجوری بیزان لرستے نیوزل جبرائیل علیہ السلام دا دحیت الکلبی پا شکل کراغ پیغمبر علیہ السلام سرناستو او ما شمانو چی دلرینو پا من درالل او بس پا جیب باندے حملو کا کاجی قجوری رو باسا ویچرا پیغمبر علیہ السلام خیال شو وی مہ هذا جبریل مکوے وڑو دا جبرائیل لے دحیت الکلبی نلے نکل کل اشنا شکل کے براتا نو بہرحال جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل کے براتا وحی روڑلا دا طریقہ دا وحی دا آسانوا دا غنو منے گرانا ولیوا پیغمبر علیہ السلام بشر دے دا بشریت نوا ملکیت تور وڑے دا ملک پخپل شکل جبرائیل پخپل شکل اور پیغمبر علیہ السلام با دا بشریت نا ملکیت دا فرشتو صفت تور وڑے دا بگرانوا اور دا دیمہ طریقہ دا سوا کہ پیغمبر علیہ السلام خپل پا بشری کیفیت کے خو جبرائیل با دا ملکی صورت نا بشری صورت تراوڑے دا التبا ملکیت با محوشو پا بشریت کے پیغمبر علیہ السلام تبا دا آسانوا او کل بدا سوشو کہ جبرائیل دا فرشتوں پا شکل کی پخپل اصلی شکل کے با راغے دا انسان شکل کے نا اس دا سے کہ جبرائیل پخپل شکل
پیغمبر علیہ السلام په خپل کیفیت باندې په تمام عمر کې صرف 3 ځله داسې شوي. یو ځل جبرائیل علیہ السلام تا زمن پیغمبر علیہ السلام کو فرمائل وی جبرائیل دا فرشتوں پا اصلی شکل کی را تزانو خیا ستا اصلی شکل. دا خبر یاد ساتا کہ 1,24,000 پیغمبرانوں کی یو پیغمبرم جبرائیل پا اصلی شکل ندی لی دلے, صرف زمن پیغمبر علیہ السلام لی دلے. نورو پیغمبرانو جبرائیل پا اصلی شکل ندی لی دلے, انسانی شکل کے براتو. خزمن پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل پا اخبر اصلی شکل کے دان خولے دے لی دلے دے. یوزل پیغمبر علیہ السلام مطالبوں کہ جبرائیل اصلی شکل کے زانو خیا نو محل اجیات تا ویروزہ حرم شریف میں باہر اویستو محل اجیات تا اس کو دیر آبادیانی دے گا وقت کی آبادیانی نوے وچے محل اجیات تا تو جبرائیل علیہ السلام اور پیغمبر علیہ السلام دوارا ناگانا جبرائیل علیہ السلام دا فرشتو شکل تزان وارو وی دا اسمان دا لمن طول دا غپا وزر و پٹ شوی اور پیغمبر علیہ السلام او قتل بے ہوش را پری وقت بے ہوش شو. جبرائیل بیا انسانی شکل تا فوراً راوڑے روچت ایک اخپل زر پوری جختونی وہ ویزا جبرائیل موت رسول اللہ جبرائیل استادا وزر خودی رزیاتے دا اسمان لمن طول پٹ اکرلے ساسو وزری لی ویزا ما شفق سوا وزر یو ہو دا خودی رزیاتی دی دا اللہ محبوب ہوئے دا خوی ایلے بل شفق سوری دا میکائیل خوش 15 وزری دی 15 دا سی دا نورم لیری دی. نو دے کہ پیغمبر علیہ السلام جبرائیل اولی دو او دویم شب معراج کی نو پا شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام بانے سروب داب نراتا اگا زمینی ماحول نرے اسمانی ماحولو برا او درین دا نبوت پا بالکل ابتدائی زمانہ کی مکہ مکرمہ کی لیدلی دی. او کل کل و پیغمبر علیہ السلام تا وحی کے دلا براہ راست بلا واسطہ منز کے سو واسطے نوے الہ العالمین پخپلا ہم کلام شو منز کے واسطے طول دنیا یو طرف تا حسنم خبر ندی او الہ العالمین او رحمت للعالمین یو بل سر خبر اتری گئی اشارات کی خبر اتری دی دنیا و ما فیہا کی خبر ندی. دا شرف پیغمبر علیہ السلام تا حالت دا بیدارے کی صرف یوزل دا معراج پا وقت کے حاصل شوی دی منز کے واسطے نوی اللہ و رسول اللہ خبر کولی. او پینزم طریقہ دا واحدہ سوا جبرائیل علیہ السلام اخکار شوی نلے مخامخ راغلے نلے او پزر مبارک کے بے وطا خبر وروا چولا دا دا وحی کیفیت شو و دے جبرائیل تا بسند وحی کے دلا دا خود جبرائیل علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام با پیغمبر علیہ السلام تا وحی روڑا جبرائیل تا سنگ وحی کے دلا دا غی طریقہ دا وچی اللہ پاک بحکمو کو جبرائیل علیہ السلام تا دا لوح محفوظ نا دا قرآن صحیح سبدتا ملاوی دلا
نو خاص مقرب فرشتے هغه په هوش کې وي او دا نور ټول فرشتے به بے ہوش شولي او د بے ہوشې په حالت کې دا خپل وزر به په اسمان باندې راخلاص شي وې دا څه کرلارې به شو لکه زنجیر چې په کان راکاږي او आवाज کیږي نو د فرشتو د وزر راخلاصېدو سره به د زنجیر راخلو आवाज شو فرشتے به بے ہوش شولي او جبرائیل علیہ السلام ته وحی وشوله هغه وحی سلسله کې به ختم شوله دا بے ہوش فرشتے به ہوش کې راغللې دی به بیا تپوس کو ماذا قال ربکم ستاسو رب سو فرمایل قالوا الحق حکم چې ہوش کې ناغیبت حق فرمایل جبرائیل به بیا روان شو دا الله محبوب ته براته دا قرآن نازلېدل دنیا ته شوي دي نو دوه ځله شوي دي اصل قرآن په لوح محفوظ کې پروت دی بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ دا کلام الهی دی او دا ازل په لوح محفوظ کې پروت دی بیا د لوح محفوظ نه دوه ځله نازل شوي دی یو ځل ټول قرآن په یو وارې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته راغی بیت العزت ته بیت المعمور هم وی بیت العزت او بیت المعمور په مکه مکرمه کې چې د الله کور د بیت الله د هغې د پاسه په لومړي اسمان کې چې کومه د فرشتو کعبه ده هغې ته بیت العزت وی دا عبادت زیل پا اسمان کی کدا اغی اسمانی کعبینا گلکار سال راز ورن کر نو ٹک زمن پا کعبہ دا پاس با سال رازی دنیا کے چکم کعبہ دا پاگے برابر کدا برن سال را کشو اسمانی کعبینا زمن دا دنیا پا کعبہ دا پاس با سال رازی بل خوابه ندی دا سے بالکل په یو سیټ کې پراته دي نو یو ځل بیت المعمور او بیت العزت ته نازل شو او دا نازلېدل په لیلة القدر کې دي انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر دا د زرو میاشتو نه بهتره ده د قرآن نازلېدل پکې شوي دي او دویم ځل دا ټول قرآن په مزه مزه لږ لږ د ضرورت مطابق هغه په مزه مزه د ضرورت مطابق به نازلېده پیغمبر علیه السلام ته تقریبا 30 کاله کې نازل شوي دا په لومړي ځل باندې بیت العزت ته راتلل په دې کې د قرآن رفعت شان ته اشاره را چې دا یو ډېر اوچت کتاب دی فرشتو ته الله ښیي چې دا آخري کتاب دی چې د اهل زمین دپاره مکمل ضابط حیات دی او دوه ځله نازلېدل په دې کې دا خبره مخلوق ته ښولي چې دا کتاب د هر قسمه شک شبې نه بالاتر دی یو ځل د پیغمبر علیه السلام په زړه مبارک کې دی یو ځل په لوح محفوظ کې دی او یو ځل دا په بیت العزت کې دی یوازې د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې نه دی د دې نه علاوه په دوه ځایونو کې پروت دی بیت العزت او بیت لوح محفوظ پر لومړي ځل د پیغمبر علیه السلام ته زړه مبارک ته چې آغاز کیږي دغه وخت د پیغمبر علیه السلام عمر پوره 40 کاله او دا نازلېدل هم وي په لیلة القدر کې شوي دي هغه ړومبنیم په لیلة القدر کې دي خو دا په تدریج په 30 کاله کې چې شروع کېده دا وي لیلة القدر کې دي په رمضان کې بعض روایاتو کې راځي چې شروع د دې په 19 رمضان بعضې کې 19 رمضان بعضې کې 20 رمضان
اور 24 رمضان مشتا رٹوڑو نڑنبے کم آیات نازل شو پیغمبر علیہ السلام کہ دا سلویختو کالو دا سی رشتینی خوبونه بے بیدل او دا زان لوالی او دا خلوت دا عبادت شوق پیدا شو غار حرات بے تشریف اڑو او پشپوش کو با التو عبادت کے با مشہورو یو رز پدغ غار حرا کی دا اللہ دا طرف نا فرشتہ راغللا او ربے وطلا خبر اوکلا اقرأ قولنا پیغمبر علیہ السلام وطے ما انا بقاری زقاری نیم ذرا ترغار است زانتے نزدے کسوری ورکو او بیا پری خطے اقرأ قولنا ما انا بقاری زقاری نیم بیا زان ترا نزدے کو او خزوری ولا ورکو دومر زور کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی ما تکلیف محسوس کو اور بیا پر خمراتے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما علم دا پینزو آیات نازل شو دا بالکل ابتدائی آیاتون لی دینا پس دری کالا دا پارا سلسلہ دا وحی بن شلا او دا زمانے تا فترت الوحی زمانہ ویلی شی دری کالا پس بیا فرشتہ غار حرا کی راغ للا دزمک او دا اسمان پا منس کی اخکارا شلا او دا سورت مدثر آیاتون ابورون بیا وحی جاری شلا قرآن پاک کی را سورتون چی شروع کی دی نو پاول کی و تلکلی کی مکیتن یا مدنیتن نو دا مکی سورتون ستوئی او مدنی سورتون ستوئی آسان و مختصر خبر دارا کہ دا ہجرت نمخ کے کم سورتون آیاتون نازل شوی دی دغی آیاتون او دغی سورتون تام مکی وی او چې د هجرت نه رسو نازل شوی وي نو دې ته به مدني وي هر ځای چې نازل شوی وي دا نه چې په مکه کې نازل شي نو مکی وي او که په مدینه کې نازل شي نو مدني وي چې د هجرت نه مخکې نازل شوی وي نو دې ته به مکی سورتونه وي اگر چې هغه د هجرت پا سفر کے پلار مدینے سر بنازل شی خدا مکی دی خوچ مدینے منوری تو رسیدل اور آغینا پس آیاتون نازل شو اگر کاغا پا مکہ کی راغلی وی باوتا مدنی وی الیوم اکملت لکم دینکم دا پا عرفات کے نازل شوی وی و مدنی وتوی تقریباً دریش کالا کے قرآن پاک نازل شوی دی جبرائیل علیہ السلام بکل دی ورکوٹی آیات دا پارا مستقل نازل شو او کل ورکوٹی آیات نا دا یو آیات دا یو ورکوٹی جز دا پارا با مستقل راغی غیر اولد ضرر دا دی یو لفظ سورت نساء دی یو تکی لراغلی جبرائیل غیر اولد ضرر او کل کل یو لوی سورت ابے روڑا جبرائیل براغی سورت انعام لوی سورت تی پیوزل نازل شوی دی او غیر اولد ضرر یو ورکوٹ ٹوٹر دیلم مستقل راغلی دی نو دا لگ لگ قرآن ولی نازلی دی پیوزل روح کتابی ولی نورکو لکه موسیٰ علیہ السلام لے روح تورات ورکو ویراش کوہی تورتا یو چیلو لگاو بیا راشه چې کتاب درکم چیلو لگولو بس ولی بیا کتاب ورکم سلوی خورده تیره که چرا تخکلی کتابی راوڑو زن سر نو خودگا سے بے پیغمبر علیہ السلام لمرو قرآن ورکم چه داوالا امت تلی بیانوا وی دا سوال کافرانو کرو پیغمبر علیہ السلام توی وی پیوغل قرآن ولی نازلی گی اللہ داغی بیان فرمائی وقال الذین کفروا
لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ. کافران وی پیوزل باندې قرآن ولن نازلیگی. اللہ فرمائی کذالک لنثبت به فؤادک، دقا سے لگ لگ بے نازلو ما چستاز رپی مضبوط کما. چھ قرآن لگ لگ رازی پتی دیرش کا لکی دا موقع مناسب رازی نو دا پیغمبر علیہ السلام زرپی مضبوطی گی. نو پا لگ لگ نازلے تو کی یو فیدہ دادا کہ پیغمبر علیہ السلام خو امیو ان پڑھ لکل لستلے نوز دا نکا پا یوزل طول قرآن نازل شوئے نو دا دیر یادولی دا بگرانو. او موسیٰ علیہ السلام خو تعلیم یافتو اغلا خو لکل لستل ورطر چی روغ تورات ورکا بس دیرا او بس اغلا کتا امت تبی بیانو. دویم فیدہ پا کدانا کچر طول قرآن پا یوزل نازل شوئے دا تمام احکام دا دے پابندی فوراً بنا لازم ہوا. نو لگ لگے نازل ہو کله به منز فرض شو، کله به روجه فرض شو، کله به حج فرض شو، کله به زکات فرض شو. لگ لگ حکمونه په امت باندې راتلل، امت ته اسانه وه. دریمه فایده پکې دا ده چې پیغمبر علیه السلام ته او صحابه کرامو ته به روزانه د دې کافرو د طرف نه نوې تکلیفونه رسېدل. نو دغه موقع باندې چې جبرائیل علیه السلام به راغی او نوې آیات به یې راوړو نو دا تکلیفونه برداشت کول صحابه کرامو ته پیغمبر علیہ السلام ته آسان شو، زړه پې مضبوط شو. نو ثبت به فؤادک. او څلورمه وجه دا ده چې قرآن پاک کې ډېر آیاتونه د کافرانو د سوال په جواب کې، د مؤمنانو د سوال په جواب کې، د سوالونو جواب نو چې سوال لا شوي نه و مخکې جواب کېږي. نو چې سوال به اوشو جواب براغی نو په سوال باندې په دې جواب به هر سائل مطمئن شو. مسلمانانو ته به پته لګېده چې الله زمونږ د حال نه خبر دی، دقه دې اطلاع یې راکړله. آیاتونه د قرآن داسې دي بعضې چې هیڅ واقعه به نه وه حسیبی سے جبرائیل علیہ السلام براغے وی اللہ دا حکم کرے او سا آیاتنا دا سری کہ مخی دا سا واقعات با پیشو سا حالات با پیشو او داغی واقعات و دا حالات پا جواب کے با آیات راغے دیتا بے شان نزول وی کہ دا فلانے آیات تی دا دی دا نازلے دو شان دارے کہ مخی فلانی سلی تپوسو کو نو جبرائیل اللہ رو لے گا ایدا سوتا ہوا آیا. سورت بقرہ کے یو آیات تے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنا ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم. دا مشرکان و خضر سر نکاح مکوے، لا تنکحوا المشرکات، نکاح و سر مکوے ترسو چی ایماندار شوی نی. ولأمة مؤمنة یووینزا چی مؤمن وی خیر من مشرکة دا مشرکن دیر بہتر را ولو اعجبتکم اگر چستا دیر خوخر و دیر تعجیب اخکاری. وینزت خرا دا طول دنیا دا یو بادشاہ لور دا خو مشرک را یو غریب خدت خدا چی مؤمن را. اس دا دے آیات تنازل دو واقعہ سنگا زمان جاہلیت کے مرصد ابن ابی مرصد غنوی جو صحابی لی دا جاہلیت پا زمانہ کے عناق نمی یو خد و غیر خوخوا تعلق وسر دا مسلمان دون پس مدینی منوری طلاب او دغا عناق نمی خدا دا پا مکہ مکرمہ کے پاتے شدہ. مرسل غنوی دا سکار دا پارا مکی تلارو نا خز التولی دا نا غیول دعوت ورکو
نہ دیوتا انکار کئی وی زما او ستا پمنس کے اسلام حائل شوی دی کہ تغواری نو سر دا پیغمبر علیہ السلام نا اجازت اغوارم نو تا سر با نکاح اوکم نو مدینی منوری تا چی تشریف روڑو نو دا پیغمبر علیہ السلام نا دا دی خود دا نکاح اجازت غواری اور دا خپل منی اظہارم کی چی خواہمی دا اللہ آیات نازل کو چی مشرک دا چی ایماندار شوی نینو نکاح و سرمکو دے پدے یوید دا دی واقعی تا شان نزول ہوئی سبب نزول ہوتا ہوئی قرآن پاک دا عربو دا قریشو پا جبا باندے اللہ نازل کو او پا دے عربو کی مختلف جبے چلے دلے عربی جبے وی خو مختلف وی نو بعض الفاظ بعض قومونو تا و قبیلو تا ویل گرانو نو پیغمبر علیہ السلام اللہ تا سوالو کو کہ امت تنے پا یو قراءت باندے حکم دے اجازتوں کا چی زیاد شی دوی تگران را وی جبرائیل علیہ السلام راغے وی پا دو قراءت وی پا دو حرفو وی بخن غوارم او معافی غوارم زما امت کمزور طاقت نلری نو جبرائیل بیا راغے وی پا درو حرفو دے وی نو دا سی سوال بکی دو تر اوو پورے ورسید وی پا اوو حرفو دے وی دا دے اوو حرفو نا مراد اوو قراءتو ندی نو پا اوو قراءتو نا اجازت اوشو زمان پختو دا نو 400 پختو کی وی خزا پا دا بل دے خلق وی شزا نہ شزا او خزا دا دوار یو شیری خوص اغا چکن دے کہ شزا وی اغی تے خزا وی دما پی جبا نوڑی او کتے دے چاہتے ہیں چی شزا وی لشم غادت نیو نو بس خزا بوائیو نو دا دوار مطلب خو یوری وغا تلفظ جدا جدا دے نو دا شانتے دا دے عربو مختلفو علاقو مختلفو قبیلو جبا کے لگ لگ فرقو اگر لگ لگ فرق دا پارا اللہ اجازتو کی چک پا کم طریقہ ویلشنو اوایا پا دی او طریقو یوایا نو دا او طریقو اللہ پاک اجازت اکو او بیا دا دی او طریقو دا پارا قاریان اگوی دمرا محنت کری چی پا طول دنیا کی وہ قراءت سچ دلسو قراءت و قاریان پیدا شوی دی او خواری کئی پا مختلف انداز کی وی لکی گی دے دے پورے بس دی اور نور بیا دا قرآن پاک سنگا لکلی کے دا کتاب تے سنگا جوڑ شو دا خبر با انشاءاللہ بیاشی